آیا اشرف غني په چین کې دی؟ ډاکټر اشرف غني چې د زړونو باچا ورته هم ویل کیږي، زیاتره داسې سرچینې وایي چې ډاکټر اشرف غني چین ته تللی. داسې ګونګسي دی چې ډاکټر اشرف غني اول د دوبۍ څخه سعودي عربستان ته د عمرې لپاره تللی و او هلته یې د سعودي عربستان د ځینو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی و او د لید لوري وروسته بیرته دوبۍ ته راغلی دی. خو ځینې وایي چې اشرف غني چین هیواد ته تللی دی د چین په بلنه، او ځینې وایي چې هندوستان هیواد ته تللی. خو زیاتو رسمي سرچینو ویلي چې ډاکټر اشرف غني نه چین ته تللی او نه هندوستان ته، صرف عمرې ته تللی او بیرته د عمرې د ادا کولو وروسته اماراتو ته تللی. خو ځینو رسمي سرچینو ویلي چې ډاکټر اشرف غني نه چین ته تللی او نه هندوستان ته، صرف عمرې ته تللی او د عمرې د ادا کولو وروسته بیرته اماراتو ته ستون شوی دی. مونږ زیات معلومات وکړل چې آیا اشرف غني رښتیا هم چین ته تللی، خو تر اوسه مو هیڅ کوم دقیق معلومات ترلاسه نه کړل او لا تر اوسه هم په دغه کوشش کې وو چې آیا ډاکټر اشرف غني اوس آیا رښتیا هم چین هیواد ته تللی او یا هندوستان ته، او که نه دوبۍ کې دی. نو تر اوسه مو کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. آیا که تاسې د ډاکټر اشرف غني په اړه کوم معلومات لرئ نو تاسې کولی شئ خپل نظر ولیکئ چې آیا ډاکټر اشرف غني اوس مهال چیرته اوسیږي او په کوم هیواد کې دی. نو ستاسې نظر غواړو.